بدنام کړی. یار پښتانه خو دومره سپک خلک نو لکه سوی چې څنګه دا بړواګان چې کم دی په ویډیو کې شو کوي. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. ملګرو تاسو ته په دا سیټ کې ویډیو کلیپ ښکاري. فیسبوک کې مې ګوتې والې ډېر وخت نه موږ دا پښتو ډرامې چې کم دی دا په د فیسبوک باندې ګورو. مخکې یې سیډي دور اوس یې په د فیسبوک باندې چې کم دی ګورو. نو فیسبوک مې خجاولو په مخې ته دا ویډیو چې کم دی راغلی وایي چې نیو ډرامې شوټینګ یا نوی سونګ شوټینګ. خو چې ومې کاته داسې بل رقم حساب و یار. ډېر خلک دا وایي چې دوی د پښتنو چې کوم کلتور دی دا موږ پښتنو ته ږدو. یار دا پښتانه داسې وو، د پښتنو کلتور چې کوم دی هغه داسې وو لکه تاسو یې څنګه خلکو ته شو کولی، دا بړواګانې څنګه خلکو ته شو کوي. دا پکې هم وایي چې یاره زموږ نوی سونګ چې کوم دی دا په دومره تاریخ راځي، دې ویډیو راځي. دا پښتانه په ټیم کې هم ورته چې یاره ته زموږ چې کوم نوی سونګ دی یعنې زموږ چې کوم نوی بړواتوب دی زموږ چې کوم نوی ډمتوب دی هغه په دا ټیم راځي. پلیز دا خلک خو نه پوهېږي پښتانه په تاسو باندې حق کومه. ستاسو ماشومان یعنې زموږ ماشومان چې کوم دی فیسبوک کوي. څنګه چې تاسو ته پته ډېر کم عمره ماشومان چې کوم دی نن سبا فیسبوک کوي. که هغوی ته دا ویډیو مخې ته راغله زموږ په بچو باندې زموږ په معاشره باندې دا ویډیو څه اثرات غورځوي. د دوی دغه شوټینګ سره دو کورو رنګ دا زموږ په معاشره باندې څه اثرات غورځوي. پلیز پښتانو تاسو ته ریکویسټ کوم، هغه کسانو ته ریکویسټ کوم، هغه کسانو باندې غږ کوم د چا چې په دې کې لاس وي پلیز د پردي بچي خپل بچي وګڼئ. دا مه بدناموئ، پښتون مه بدناموئ. پښتون دومره سپک قوم نه لکه تاسو څومره سپک کړی دی. پښتون دومره بدنام نه لکه تاسو چې څومره بدنام کړی دی. د پښتون داسې کلتور نه لکه څنګه چې تاسو خلکو ته شو کوئ. پلیز بیا هم در باندې غږ کوم چې دا پښتانه مه بدناموئ. بله دا چې پښتنو بچو ته په فیسبوک باندې داسې شی مه جوړوئ. که چیرې دا زموږ پښتون بچي وکته دا ویډیو پښتون بچي وکته د هغه په ذهن کې به څه سوالات راځي، د هغه ذهن باندې به دا څه اثرات پرې باسي. دا تاسو ته وایم چې د دې شي نه که لاړ شئ. هر یو پښتون ته ورور ته مې دا ریکویسټ دی چې دغه پیج سره منشن کومه هم دا پیج سره منشن کومه هم چې دا پیج ویډیو چا ته مخې ته ورغله پلیز دا باندې راپورټ وایي چې دا پیج چې کوم دی ختم شي. ځکه چې دا پیج چې کوم دی دا د پښتون د بدنامولو کوشش کوي او پښتون خو دومره بدنام قوم نه دی. کوم یو کس هم چې غواړي چې د پښتون په قوم ان پښتون په تاریخ باندې پوه شي د خپل پلار نیکه نه تپوس وکړي چې آیا پښتون داسې قوم و چې دا بړواګانې څنګه خلکو ته شو کوي. پښتون ډېر یو غیرتي قوم دی. د پښتون تاریخ په خیبر کې پروت دی. راشه او تاسو داسې په اسانه باندې په 4-5 منټ ویډیو باندې تاسو پښتون بدنام کوي. بړواګانو او دې بغیرتو دا پیجونه چې کوم دی دا مه ګورئ چې زموږ پښتانو له داسې د پښتنو غلط کلتور چې کوم دی دا نه شو کوي. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې لم خوشحاله آباد لره. نوره کې مال اجازت لري. الله په امان.